بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډاکټر سجاد یم او خپل افغان هم مسلکو ډاکټرانو او د طب محصلینو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د هضمي جهاز پاتولوژي په دې برخه کې د کولون د ټیومرونو په برخه یو څه معلومات تاسو ته وړاندې کوم. د دې موضوع په هکله معلومات د مختلفو منابعو څخه راټول شوي دي. په دې جمله کې د ځینې ویب سایټونو څخه هم استفاده شوی دی. زه د دې منابعو د تهیه کوونکو څخه مننه کوم. په کولون کې مختلف ډولونه د ټیومور لیدل کیدای شي او دغه جدول کې د دغه ټیومورونو انواع ښکاره کیږي. دا جدول د WHO د مربوطه منابعو څخه اخیستل شوی دی. په دې کې ځینې ټیومورونه د اپیتیلیل حجراتو څخه منشأ نیسي او ځینې ګروپونه د نن اپیتیلیل ټیومورونه دي او بالاخره ځینې ټیومورونه د نورو اعضاو څخه و کولون ته خپریدای شي. په دې جمله کې د ټولو نه مهم او زیات واقع کیدونکی کانسرونه د کارسینوماز څخه عبارت دي، خصوصا ادینو کارسینوما. د هضمي جهاز د سرطانو په جمله کې د ټولو نه زیات معمول د کولون ادینو کارسینوما ده. دا ټیومور د سږو د کانسرونو نه وروسته په دویمه درجه د زیاتې مړینې سبب کیږي. په غربي نړۍ او د امریکې په متحده ایالاتو کې واقعیت نسبتاً زیات لیدل کیږي. د عمر د 80 او 90 کالو ترمنځ وخت کې زیات معمول وي. که څه هم نری کولمې د هضمي جهاز د اوږدوالي 15% تشکیلوي، مګر په دې برخه کې تومورونه د کولون په مقایسه باندې ډیر نادر وي. په نړۍ کې چې د ټولو کانسرونو څخه کومې مړینې پیدا کیږي د هغې 15% واقعیت د کولون د کانسرو له امله منځته راځي. د کولون د کانسرو واقعیت د نړۍ په مختلفو برخو کې د یو ځای څخه و بل ځای ته توپیر کوي. په دې نقشه کې دا ارقام د کولون د کانسرو تعداد د هغه ځای د نفوس په 100,000 کسانو کې ښکاره کوي. د مثال په توګه د امریکې په متحده ایالاتو او استرالیا کې د هغې واقعیت د 44 زیات دی، حالان کې د هندوستان او مرکزی آسیا په ساحه کې واقعیت د 3 څخه هم کمه ده. د کولمو د سرطان منځته راتلو کې مختلف عوامل رول لري، لکه جینیټیک عوامل او همدارنګه ځینې هغه عوامل چې شخص پورې مربوط دي. د حیواني شحمیاتو او کالوریو نه غني غذایی مواد او همدارنګه د فزیکی فعالیت کموالی د دې سرطانو د منځته راتلو لپاره زمینه برابروي. ځینې عوامل د دې تومورونو د مخنیوي په برخه کې مرسته کوي، لکه د سبزیجاتو او میوو استعمال، د نن سټیرویدل انټي انفلامیټري دواګانو استعمال، استروجن تراپي او فزیکی فعالیت. د کولمو ځینې مزمنې ناروغۍ لکه السریټیو کولایټس او کرونز ډیزیز هم د دې ټیومورونو دپاره زمینه برابروي او په دې ناروغانو کې واقعیت نظر و عامو خلکو ته زیات لیدل کیږي. د کولون د ادینو کارسینوما تقریبا 80% واقعیت د هغې د پیش قدمې مرحلې څخه چې ادینوما په نامه یادیږي منځته راځي. د کولون نورمال مخاطي غشا د ځینې مالیکولر او جینیټیک تغییراتو د تای کولو نه وروسته په ادینوما باندې بدلیږي. دا ادینوما کیدای شي چې پالیپوید وي، یعنی د
سطحې څخه ډیر برجسته وتلی وي او یا دا چې نسبتا هموار وي چې د سیسایل سیریټډ ادینوما په نامه یادیږي په دواړو حالاتو کې د هغوی پرمختللي حالت د ادینوکارسینوما څخه عبارت وي د کولون په دغه بایوپسي کې مونږه هغه سلسله د تغییرات په واضح ډول سره ګورو دلته دا نورمال کرپټس یا مخاطي غشاګانې دي او دلته د همدې په دوام کې مونږه اډینوما ګورو او د هغې ترڅنګ په لمینا پروپریا کې اډینوکارسینوما حجرات لیدل کیږي په دې شکل کې مونږ د پالپس مثالونه ګورو چې په لاندني شکلونو کې د کارسینوما حالات لیدل کیږي کوم چې د پالپس څخه منځته راغلي دي په دې شکل کې هم مونږه د کولمو په مخاطي غشا کې ګورو چې دلته یو پالپ موجود دی او یو پالپ هم دلته لیدل کیږي او یو بل پالپ دلته په کینسر باندې پرمختګ کړی دی په دې سلایډ کې مونږ د پالپس مایکروسکوپیک منظره ګورو دلته ټیوبولر اډینوما ښکاره کیږي د هغې ترڅنګ یو نورمال مخاطي غشا موجود دی او دلته ویلس اډینوما کوم چې د ګوتې شانتې اوږده وتلې څانګې لري دلته هم مونږه ویلس اډینوما شکل ګورو په دې سلایډ کې مونږ میکروسکوپیک اشکال د اډینوکارسینوما ګورو دلته یو ویل ډیفرنشیټډ اډینوکارسینوما ښکاره کیږي او په دې برخه کې پورلی ډیفرنشیټډ اډینوکارسینوما یو مثال دی او په دې برخه کې مونږ یو میوسینس اډینوکارسینوما ګورو په دې شکل ټیومرونو کې دا کانسري حجرات په زیاته اندازه میوسین تولیدوي د کولون اډینوکارسینوما انظار ځینو عواملو پورې مربوط دی اول دا چې دا ټیومر څومره ژور خپور شوی دی بل دا چې آیا ټیومر و مجاور لمفاوي عقداتو ته خپور شوی دی که نه همدارنګه که چېرته دا ټیومر و نورو اعضاو ته خپور شوی وي نو انظار یې خرابیږي بل عامل چې په دې کې رول لري هغه د ټیومر ګریډ دی چې آیا دا ټیومر ویل ډیفرنشیټډ یا پورلی ډیفرنشیټډ حالت لري په دې شیماتیک اشکالو کې د کولون د ټیومر سټیجز ښکاره کیږي څومره چې د ټیومر کتله ژور انتشار وکړي د هغې ټي سټیجز هم زیاتیږي T1 هغه مرحله ده چې ټیومر یوازې د لمینا پروپریا څخه تیر شوی او مسکولارس میکیوزا نه هم تیر شوی وي کله چې دا ټیومر و مسکولارس پروپریا ته ورسیږي لکه چې دلته لیدل کیږي نو دا دویم سټیج یا T2 تشکیلوي کله چې دا ټیومر د مسکولارس پروپریا څخه تیر شي او سب سیروزل شحمي نسج ته انتشار وکړي لکه چې دلته ښکاره کیږي نو دا T3 سټیج دی په T4 سټیج کې ټیومر د سیروزل سطحې څخه تیریږي او کیدای شي چې و مجاور اعضاو ته انتشار کړی وي کله چې د کولون ټیومر و لمفاوي یا وعایي قناتو ته لاره پیدا کړي نو د هغې په واسطه باندې نورو اعضاو ته خپریدای شي که څه هم وعایي او لمفاوي قناتونه په لمینا پروپریا کې هم موجود وي مګر ټیومر تر هغه پورې چې د مسکولارس میکیوزا د طبقې څخه ښکته انتشار نه وي کړی
نو د وعایي او لمفاوي عقداتو په واسطه نورو ځایو ته سرایت نشي کولی. دا د معدې نه تفاوت لري ځکه چې په معده کې تیومور د لمینا پروپریا د برخې څخه هم د لمفاوي او وعایي قناتو په واسطه باندې نورو اعضاو ته سرایت کولی شي. په دې شکل کې مونږ ګورو چې د کولمو څخه اډینوکارسینوما و ځیګر ته میتاستاسیس ورکړی یا انتشار کړی دی چې د ځیګر په مختلفو برخو کې دلته د تیومور کتلې لیدل کیږي. د کولون د کانسر عمده تداوی د جراحي عملیې څخه عبارت دی چې د تیومور برخه ایستل کیږي او په اکثرو حالاتو کې ښه علاج منځته راوړي، خصوصا په ابتدایي مراحلو کې. که چېرته کانسر ډیر پرمختللی وي، خصوصا ځیګر، سږي او نورو اعضاو ته انتشار کړی وي، نو په هغو حالاتو کې جراحي ګټه نه کوي. مګر په پیشرفته حالاتو کې هم کله چې د تیومور جسامت ډیر غټ وي او د انسداد سبب شوی وي، نو بیا هم جراحي عملیې ته ضرورت پیښیږي. کله چې تیومور و لمفاوي عقداتو ته منتشر شوی وي، نو د ناروغانو ته د جراحي ترڅنګ ریډیوتراپي او کیموتراپي هم توصیه کیږي چې بیا هم نتیجه یې نسبتا ښه وي. په هغو واقعاتو کې چې تیومور و نورو اعضاو ته منتشر شوی وي او یا دا چې د ابتدایي تداوی نه وروسته تیومور بیا عودت وکړي، نو د دې کانسرونو کنټرول مشکل وي. د کولون د کانسر په مخنیوي کې ځینې اهتمامات ګټور ثابت شوي دي. په غذا کې د شحمي موادو د اندازې کمول، خصوصا د حیواني شحمیاتو څخه ډډه کول او په منظم ډول سره فزیکي فعالیت او سپورت د کانسر د منځته راتلو امکانات کموي. په هفته کې لږ تر لږه 5 ورځې سپورت د نیم ساعت یا زیاتې مودې لپاره تجویز شوی دی. زه ستاسې د توجه څخه ډیره مننه کوم. همدارنګه د ډاکټرز فار افغانستان د دې عالی تعلیمي پروګرام څخه مننه کوم. د دې پروګرام د لا ښه کېدو لپاره لطفا خپل نظریات موږ ته په دې پته راواستوئ. په آخره کې مو په لوی خدای سپارم. السلام علیکم ورحمت الله.